داغه مقابل کی جهنم بیا. الله دې امان راکړي. نار حامیه، لفظ ویل راضی، ویل قرآن کریم کی ویل اغا کند توای جہنم کی چې اره ورځ جهنم هم د دې کند نه او یا کرت امان غواړي. ویل اغا کند توای. ویل للذین یکتبون بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. ویل کند کې به هغه خلق پراتی چې کوم شی په خپل لاس اولی کی او بیا وی هذا من عند الله، دا د خدای کلام دی، لکه د يهودو علماو بچ کول. عزیزانو نن باغ قهر زمون ملک مخته دی. عوامو کې د مؤاخذه ماده نشتا، عوام پویږي نه. ار څوک چې ورته را پاسې ده او لګیا شو، دوی د ګډي رونه دی هغه پسې بین بیناري په دې نه پويږي چې دې مولا دا الفاظ وی دا حدیث ته کدا قران دی کدا اسی عربي. پکار خداو چې عوامو کې دا اهلیت وې چې یو سره پاسې دلې هغه ورځي یو قبر باندې یو را پاسې دو تقریر کوي. اوس ویرونو داده سے زیاده چې ملائکه ورته راشي نو په قبر کې به ورته وي چې النوم کنومه العروس. خیر هغه خبره اترې چوشوي ما لاس نونی و چې د خدای بنده چې ته دومره په شد بود نه بیا پوېږي چې هلکه دلته علما ناستي او ته د عامیانو د لیډر پناه دومره در باندې سترګې پټې کړې دي چې الفاظ نه درځي. دا د چرسیانو پیری لکه چرسیان یو پیر ځان له جوړ کی او په چرسو سکلو سکلو سترګې سری شوي خلکو ته خی چې زمونږ دا پیر سوچا سید د سترګې سری نو هغه پیر ته باندې دومره سترګې پټې کړې دي چې ته خبره نه پوهېږي. وی ولی جی ما النوم کنومة العروس ته پوهېږي نه. اوس تاسو په دې څه پوهېږئ چې زه څه وایم؟ دا الفاظ نام ینومو نوم د امر صيغه ده د باب د نام ینومو النوم نه ده نوم. ملائکی به دې مړي ته وایي نوم ودشه کنومة العروس کنومة العروس. اوس کاف حرف جر ده مدخول لجر ور کوي نو انهم کنومة العروس دا داسې غلط ته لکه لکه ته چې وای چې د اسمکه پاسته او اسمان ټیټ دی. نو نوم کنومة العروس ته دومره نه پوهېږي تا حروف جاره پیژندې. حروف جاره دي باو تاو کاف لام واو مزوا مسخلا رب حاشا عن علا حتا الا.
دا حروف جاره دي، دا مدخول خپل جر ور کوي. او عربیت قواعد چې دي دا قوالب د معانیو دي. نو عزیزانو مونږ په داسې قهر په دې ملک کې اخته یو چې په شد بود نه یو، خو بس مولیانم یو، پیرانم یو، بزرگانم یو، نیکانم یو، هر څه. حدیث کے راضی پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان. بی دین وګوره پلاس 1900 باندې کا د لاس طاقت نشته، په جبه ورته وایا د جبه رسید ورته نکیږي، پزړه کې ور سره قطع تعلق او بایکاټ وکا. نو چې دې درو کې یو دې مونکړه نو اول خو به ته بېمانه د دنیا نه تیرېږي او ایمان باندې تیرې. چې د بيدینو نه د بيدینو لاسونی وو، نه د بيدینو لپجبه وې، او نه د بيدینو سره پړه کې قطع تعلق کو، نو ته به ایمان نه تیرې. چې د دې بيدینو بایکاټ قوم او ملک د ملک نه کړي، ترغه پورې ستا د ملک تقدیر نه بدليږي. نو زما عزیزانو کده نو صرف د خدای ذات ته بل څوک نشته. تیرا جمعه ما تاسو ته ویلو چې خدای سره د هر سړي عشق حقيقي پکار په دې کائنات کې کستا خوخ وي نو هغه دې صرف د خدای ذات خوخ وي، صرف. او یاد خوخ وي نو هغه دې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوخ وي. ولې دې خوخ وي؟ ځکه چې دغه محمد عربي دی چې چا تا د پاره راهنمایي د داسې خسته معشوقې کړې ده. نو پیغمبر دا د الله او داغه د مخلوق په منځ کې رهبار وي، قاصد وي. پیغمبر معنام دادا، پیغمبر ته پیغمبر وای زکا چا د الله او داغه د مخلوق په منځ کې رهبر وي، دا الله لار ورته خي. تاسو وګورئ رحمان بابا یو شعر دی چې لهبت رهبار پختلن شما، لهبت رهبار پختلن شما، خدای د سبي ویلی وی رهبار تا. د محبوب د روب د وجه زدا غ رهبر نه پختنه نشم کوله، اسنه چې څه خطرناک خبره ورته نه کړي. اوس لهبت رهبار دا ذوقي شه دي زما عزیزان، ایمانی درته مخپکیږي ما تاسو او مونږه په پویګم نه. رهبار او بیا د عاشق او د محبوب په منځ کې او بیا د غیر روب دا ذوقي سيزونه دي. په دې خبره ووري مونږ نه پویګو، مونږ وختي خلق یو ها کو والا. لکه دا مازیګر ټیم کې د الکان کونتر لوزي کنه جی، نو د الکانو ته ګوري تاسو ها کو ها کو ها کو ترغه لوزي چې ترسوې پردې کونتر پینی ولینی، نو پردې کونتر پیونی سي اوري بیا خرڅکی الکه والک تمه چې ته دا کونتر ولې ساتي بیخ ویجی دام تجارت ته. نو زه دا پوینو ما چې کونتر څه تجارت ته، خو ساتي او دانه ورکه پیسې په خوره سي فزول. ماته نه جدا مازیګر کې چې مونږه لوزو کنه، نو دا په دا نور کونتر غي ملوزولي مونږه ملوزولي،
نو داغي کونتر زمونږ په دې سیل کې چراشي او کینی جال په واچو ویني سوا سوال بیا خرڅو وې دا زمونږ تجارت او دا رامیانو مال ما دا ماوی چې دا خاصه څه فضول کار دی دام قمقل نه دی نو په باب د دنیا کې عزیزانو مونږ قمقل نه یو مونږ ډیرو خیال دنیا چې په سګټلې کیږي او په کم شي حاصلېږي اچل چې مونږ له سمره راضي دمر بل چاله نه ورځي خو خبره د دین ده چې په میدان د دین کې بیا مونږ له چل نه راځي مونږ نه پوي والله العظیم خدای گواه دی چې په دې بیا مونږ نه پوي زه په نه پوي اسی حقو والا زمه ما زیګر کې کونتر ولو زولو والا پوي ګنه نو اسی مې دارس کولو چې رهبار هغه قاصد ته ویل شي چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې خبر وړي وروړي